په یوه میاشت کې 700 امریکایي ټانګونه طالبانو ترلاسه کړي دي. په یوه میاشت کې تر 700 ډېرې امریکایي لارۍ او ټانګونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. امریکایي فوربس نشرې په یو راپور کې ویلي چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې او نورو برخو کې د راتلونو راټولول کړو معلوماتو پر بنسټ دې پایلې ته رسېدلي چې یوازې په جون میاشت کې طالبانو له افغان ځواکونو څخه شاوخوا 715 رینجرې لارۍ ډوله امریکایي موټر او امریکایي حاموي ټانګونه ترلاسه کړي دي. سرچینه کاږي چې دغه وسایط په ډیرو برخو کې له جګړو پرته د ولسوالیو د سقوط پر مهال طالبانو ته سپارل شوي دي. فوربس دا شمیره ټکان ورکوونکي بولي او په وینا یې ښایي لسګونه داسې نور وسایط او وسایل وي چې د طالبانو لاسته لوېدلي وي خو په اړه یې معلومات نه دي خپاره شوي. دغه نشرې ټینګار کوي چې په دې توګه د وضعیت دوام به اندېښنې ډېرې کړي او د طالبانو لاسته د وسایطو لوېدل به جګړه نور هم شدیده کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.